د سر له پخې سره څه وکړو او درملنه یې څنګه وکړو. سلام، وخت مو پخیر. د نورو معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. په ویښتانو کې کله کله پخه پیدا کېږي چې په بېلابېلو شامپوګانو او درملو یې درملنه نه کېږي. ځینې کسان د پخې ضد درمل کاروي چې د پخې د تویېدو پر ځای یې ویښتان تویېږي. نن تاسو ته په دې مطلب کې د ځینو ماسکونو او لارښوونو په اړه معلومات درکوو چې هم به مو د سر پخه ورکه شي، هم به مو ویښتانو ته ستونزه نه پېښېږي. د مڼې سرکه. د مڼې سرکه د سر د پخې د له منځه وړلو غوره وسیله ده، ځکه چې په دې کې موجود تیزابیت په ویښتانو کې پخه له منځه وړي. د مڼې سرکه د یوې کاچوغې څلورمه برخه د یو ګیلاس په څلورمه برخه اوبو کې ګډه کړئ او بیا یې د سپرې په بوتل کې واچوئ او پر ویښتانو یې توی کړئ. بیا یې وچ کړئ، له 15 دقیقو تر 1 ساعت پورې یې پټ کړئ او بیا سر پرې وینځئ. دغه کار هره اونۍ 2 واره تکرار کړئ. د سر پخه او خارش به مو ورک شي. شات شفا لرونکي خواړه دي. د سر پخې او خارش له منځه وړلو لپاره هم غوره ثابت شوي. د دې لپاره په لسو کې 9 برخې شات دی او 1 برخه ګرمې اوبه ګډې کړئ. بیا مو ویښتان پرېمنځئ. وروسته یې په دغه جوړ شویو شاتو تر 3 دقیقو مالش کړئ. 3 ساعته انتظار وکړئ، بیا یې پرېمنځئ. زیتون تیل. پر زیتون تیلو د ویښتانو پخه له منځه وړلو نسخه له پیړیو راهیسې استعمالیږي. د زیتون تیلو 10 څاڅکي په سر واچوئ او ښه یې مالش کړئ. بیا سر په یوه ګرمه ټوټه پټ کړئ. سهار له پاڅېدو وروسته مو ویښتان پرېمنځئ. که ژر نتیجه غواړئ، داسې تیل استعمال کړئ چې د زیتون تیل پکې وي. مالش. ویښتان مالش کول مو عادت جوړ کړئ. په دې سره مو د سر وینه تېزېږي چې د پوستکي حجره ورسره پرانیستل کېږي. د ویښتانو بیخونه په حرکت راځي او پخه له منځه وړي. سپورت. فزیکي تمرین، ورزش یا لوبې کول چې بدن په حرکت کې وي ستړیا ورسره راځي. بدن ته اکسیجن ژر داخلیږي او وینه ښه پمپېږي. د وینې جریان ښه کېدو سره د سر پخې، خارش او نورې ناروغۍ ختمېږي.